ترتیب باندې کین چې خپل زخم د دغه ګل سنبل سره لګئی پروردگار عالم دغه دی وجه نشفا ورګي خدا د علم کلام دی پروردگار عالم دغه کتاب علم هغه خپل محبوب دغه حدیث علم دا ارچه ته پروردگار عالم نور کوي هغه محبوبینو ته هغه خلق چې پروردگار عالم ته نږدې خلق وي دا خاص خلق تعالی رب العالمین ور کوي ورونه د انسانانو اصل ایمون هغه نیکه پلار د انسانانو اصلیت الله رب العالمین کله چې د تعظیم ورکړی سو د شرافت په دنیا په نور مخلوق باندې لوړ سو دې وجه علما مفسرین علم یادوي آدم علیه السلام ته الله رب العالمین علم الاسماء د اشیاء او علم د خواص د صفات د علم پروردگار عالم ورکړ دې پښتنه کله چې د دنه وسو د ملائکه ونه وسو آدم علیه السلام یې بیان وکړ لیکن ملائکه وته دغه علم نه وو امغه وجه چې علما مفسرین دا وجه بیانوي چې الله رب العالمین هغه ملائکه ته امر وکړ اسجدوا لآدم تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ بیا امام قرطبی رحمه الله لیکي و امدغه وجه ده چې هغه ملائکه و د هغه د آدم علیه السلام دغه علم نه دغه سجده نه ادب اخیسته ده چې په چا کې علم موجود وي یا یو طالب العلم هغه دغه مسلمانانو اولادونه چې په دینی مراکزو کې زده کړې کوي هغه تخپل وزر غوړوي هغه باندې د خپل رحمتونو وزر غوړوي هغه سره مینه کوي محبت کوي خو وجه امغه علم چې آدم علی السلام ته تعظیم سجده کړي وا تمام علماو د طالب علمانو د پاره خپل وزر غوړوي دویمه وجه د علم علما مفسرین لیکي یوسف علی السلام چې په جیل کې ډیر کلونه شپې او ورځې په دې کې تیرې کړې نجات ذریعه د جیل نه راوتل د علم سبب وو سبب علما بیانوي کله وی چې دای په جیل کې هغه دوه ملګرو موږ د خپل علماونه د استادانو نه بار په جماعتونو کې د یوسف علی السلام حالات واقعات اوریدلې وي هغه دوه ملګرو ته نوجوانانو ته د خوب تعبیر چې کوم ورکه هغه د یو خوب چې نجات میندلای وو هغه بادشاہ دغه وخت چې کوم خوب لیدلای وو دې تعبیر چې یوسف علی السلام ورکه دای ورساو امغه شان پروردگار عالم معاملام وکړه خوب رښتونه ایسا نجات دغه جیل نه راوتل د علم دې نه معلومیږي چې علم د پروردگار عالم خپل صفات ده دا دغه مسلمانانو په نسبت باندې ارچا ته تمام مخلوق ته نه حاصلېږي بلکې خاص خلکو ته ورکوي هغه خلک د خپل طلب د پاره د خپل کلام ته کې نوي چې پروردگار عالم ته محبوب خلک وي دریم علما لیکي چې د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په درمیان کې د په مابین کې 1500 کاله یا 1501 کاله زمانه د تیر شوه ده بیا په دې مابین کې په عربو کې په خلکو کې جهالت د انتها اوج ته رسیدلی وو شرک عام وو بت پرستی عام وو حتی کې چې ژوندۍ لونه وداوه په خاورو کې خولای کېدی ارڅ انتها ته رسیدلی وو خو لیکن اولنۍ وحی په غار حرا کې چې کوم راغله شرک متعلق نه و دغه بت پرستی د ختمولو متعلق نه و دغه ژوندۍ لونو د ختمولو متعلق را نغله شروع په دې باندې وسوه اقرأ بسم ربک الذی خلق دغه دغه سورته علق 15 اولنی آیاتونه نازل سول خو دې اولنی لفظ اقرأ په معنا دغه لوستلو په معنا دغه ولولا علم ته اشاره و چې تل ولا ذکر کوا دینم دغه علم اهمیت معلومیږي دریم دغه احادیثونه کله چې یو چا په ژوندۍ کې مونږ ته خو دغه مرګ وخت نه معلوم دا خو پروردگار عالم په هغه سورته لقمان په اخرنی آیت کې 15 اشیاء پټ ساتلې دي د علم چاته نه دا ورکړی یو په دې کې مرګم ده بل پرس که مونږ ته معلوم سي چې زه به ماسپښین ته وفات کېږم سبا ته به مړ کېږم جمعه وروسته مونږ به په دې شپو او ورځو کې څه وکړو دنیوي کاروبار به پرېږدې هغه څه به پرېږدې چې تا دپاره به دنیوي ډېرې ګټې وي صرف دغه پروردگار عالم هغه څه ته به متوجه کېږي چې ما دپاره د آخرت ذریعه وګرځي
دا قسم نبی علیه السلام دغه مازدیګر د لمانځه نه وروسته یو کس سره خبرې کولې جمع کوله چې جبرائیل علیه السلام راغی او دته خبر ورکړ چې دغه کس دغه ځوان په عمر کې صرف یو غنټه پاتې ده دای د دې نه وروسته دغه دنیا نه تلونکی ده. نبی علیه السلام د دې متعلق دغه ځوان ته معلومات هم ورکړ چې یو ساعت وروسته به ته وفات کېږي. دغه ځوان ورته ویلې اوس ماته داسې یو عمل وښیه داسې یو څه ماته وښیه چې په دغه یو ساعت کې ما دپاره دغه ښېګړې زریغه وي دغه پروردګار عالم دغه خوشحالتیا سبب ګرځي داسې یو عمل ماته بیان کا. یو کاروبار یې ورته ونښو دا وکه دا وکه فورا دا ورته ذکر کوي نبی علیه السلام اشتعل بالتعلم ته په هغې علم باندې د دې په زده کړه باندې مشغول سه. دا څلرمه وجه دغه علم دغه اهمیت معلومیږي. دې وجې نه کوشش کول پکار دي چا اولادونه وي بچیانې وي ورېرونه وي د دغې نګرانۍ د سرپرستۍ لاندې وي خپله دی کې دغې نه پکې ذریعه وي کاروبار کوي هغه واړه ماشومان هغې خپلو امامانو ته په جوماتونو کې دیني مرکزونو کې کېنوئ اتا دپاره به هم دغې شفاعت ذریعه وګرځي اتا دپاره به هم د کامیابۍ ذریعه وګرځي د ژوند به هم دغې سعادت نه دغې کامیابۍ نه ډک وي. دریم هغه خلک چې په هغې مدارسو کې وخت تېروي په هغې دیني مرکزونو کې وخت تېروي دا ډېر قدردان خلک دي دا د پروردګار عالم په هغې نس باندې لویو لویو درجو لرونکي والا خلک دي خو عام طور باندې د هغې خلکو په هغې سترګو کې حتی کې چې هغې بعض هغې نیمګړی امام لرونکو د هغې مسلمانانو په سترګه کې هم داسې هغې لیونیانو په شکل باندې داسې د عباسیاتو خلکو په هغې نظر باندې دی ته ګوري خو د پروردګار عالم په نس باندې داسې نه دي هغه په نس باندې لوی لوی د هغې درجو لرونکي والا خلک دي. نبی علیه السلام فرمایي رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب ډېر کله ته وی داسې د هغې ګډو وډو ویښتانو والا د هغې پراګنده خال والا وي اجامو په لحاظ سره به ډېر کمزوری وي ویښته یې په هغې سر باندې داسې ګډ وډ پراته وي هغې دروازو نه دی شړلی کېږي د هغې خلکو په نظر باندې ډېر ناچیزه وي ډېر کمزوري معلومیږي داسې حالاتو والا خلک وي خو د پروردګار عالم په نس باندې څه مقام لري لو اقسم علی الله لابره دغه خلک دغه په دیني مراکزو کې دغه ګډ وډ والا حالات والا په دی باندې ښه تطبیق کېږي داسې خلک په هغې نورو علومو زده کړو ځایونو کې چا به په نظر باندې نه وي لیدلي دا خلک دغه پروردګار عالم په هغې ذات باندې د یو کار متعلق قسم وکړي. نبی علیه السلام فرمایي لابره خامخا به دغه کس په دغه قسم کې بری وګرځوي چې دا حانیس نسی په دغه خپل قسم کې دا حالات دغه خلکو دي. دریم هغه خلک چې په دیني مرکزونو کې وخت تېروي شپې او ورځې په دې کې سبا کوي سفرونه په دې کې کوي هغې خپلو اسلافو حالاتو تاریخونو ته وګورئ داسې دیني مرکزونه نږدې نه وو لکه نن سبا چې مسلمانانو ته په لاس باندې ورغلي دي لرې لرې په هغې پښو مزلونه به د هغې دین په هغې زده کولو سې کول. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دا صرف د یو احادیث د هغې زده کړې دپاره 40 ورځې وې ما په پښو باندې مزل کړی چې هغه حدیث ما نه و اورېدلی بل صحابي اورېدلی و داسې ورپسې درجه په درجه چې کوم علماو تکلیفونه کړي نن هغه نشته ولیکن دغه حالاتو والا د اقتصاد په لحاظ سره ډېر کمزوري خو د پروردګار عالم په نسبت باندې دغه لوی درجو والا خاوندان دي خو د دې طالب العلم په هغې زمانه کې په حصول د هغې زده کړې د هغې زمانه کې چې د پروردګار عالم کتاب ته ناست د هغې خپل پیغمبر احادیثو ته ناست د هغې قرآن کریم د یادولو متعلق ته ناست دې ته که مرګ راغی ولم یکن بینه و بین النبیین الا درجه النبوه د هغې قیامت په ورځ به د الله رب العالمین په هغې حضور کې د سره داسې ملاقات کیږي چې د انبیاو او د ده په مابین کې به صرف دا فرق وي چې هغې ته درجه د هغې نبوت ورکړل سوې او دی نبي نه ده دا یو لوی زیری دی د هغې طلباو دپاره چې دغه حالات دغه لوی لوی فضیلتونه دی په هغې نظر کې ونیسي. ورونه د هغې طالب علمۍ په هغې زمانه کې انسان باندې تکلیفونه به تېروي
علم داسې په اسانۍ باندې هم نه زده کېږي چې زه دې په هغې ګرمو بسترو باندې د هغې یخو ارکډیشنو لاندې د هغې پکو لاندې د ژوند هم تېرومه او ما ته د پروردګار عالم دغه لوی صفت دغه علم دې ما ته حاصل سي. د علماو حالات به تاسې لیدلی وي، ډېر تکلیفونه یې تېر کړي دي، خو نن هغه د هغې لسمه حصه هم په هغې سترګو باندې نه لیدل کېږي. خو د علم په زده کړې کې محنت د هغې انسان د هغې طالب دپاره دا ضروري ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې په هغې رئیس المفسرین سره مشهور ده، دای فرمایي زللت طالبا فعززت مطلوبا. د هغې علم په دوران کې د هغې علم د هغې زده کړې په دوران کې ما عاجزي غوره کړه، ما تواضع غوره کړه، خو د هغې مطلوب په حاصلېدو سره ما ته بیا عزت حاصل سه. او امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي العلم عز لا ذل فيه والعلم عز لا ذل فيه. علم دا یو عزتمند څیز ده، دا یو عزتمند شی ده. یحصل بذل الله عز فيه، خو حصول دا په عاجزۍ باندې، دا په تواضع باندې کېږي. دې د علم د هغې زده کړې سره چې کوم قوانین تړلي دي چې علما یې خپلو شاګردانو ته په هغې اصلاحي بیاناتو کې وقتاً په وقتاً د هغې درسګاه کې بیانوي، د هغې به لحاظ کوي، هغې نه وروسته به پروردګار عالم دغه خپل صفت دی ته ورکوي. نو الله رب العالمین دی مونږ د هغې مدارسو خدمتګار جوړ کړي او په دې کې چې هغه زده کړې کوي دې محبین مونږ د الله رب العالمین جوړ کړي. او دغه کلیوال چې مونږ په هغې مدرسو کې طلبا زده کړې کوي، دی مونږ ته مړۍ راکوي، وظیفې راکوي. کوم طالب چې په دې وظیفو سره د دې په هغې چندو سره د دې په هغې پیسو سره کمرې جوړې دي، دیني مرکزونه جوړ دي، دا د هغې طلباو سره دا په هغې دیني مراکزو کې څومره اجر او ثواب د هغې طلباو ده دی د موږ سره شریک دي. ځکه بغیر د دی د امداد نه، بغیر د هغې دی د کومک نه موږ زندګي ناممکنه ده. لکه څه کسان چې په هغې د مخکې حالاتو کې موږ لاسنیوی یې کړی وو، په موږ باندې فکر او پام خپلو مشرانو کاوه، دا قسم دی اوس هم موږ یک تنها نه پرېږدي، په موږ باندې د نظر ساتي، موږ د هغې حالاتو نه د ځان خبروي، موږ د هغې دی خادمان یو، دی خدمت به کوو حتی الوسعه. دی په وس کې چې څه پوره وي دا د هغې موږ نه نه درېغوي، خاص کر د هغې خپلو کلیوالو نه هغه خپله همکاري، خپلې چندې، خپل هغه وظایف چې طلباو ته یې ورکوي دا د ډېر په هغې اخلاص باندې ورکوي چې د دغې لوی علم نه د هغې پروردګار عالم د دې صفت د دې په اجر او ثواب کې موږ تمام شریک وګرځو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله. له ډېر قدرمن عالم مولوي بادشاه ګل